بسم الله الرحمن الرحیم په نامه د هغه ذات چې ژوند ورکوونکی او پناه کوونکی دی. راځو موږ اکسل ته او چې اکسل ته راغلو ته ما ته خپلو ښه درس او دا زموږ څوم لیکچر دی؟ دا زموږ پنځم لیکچر دی که نه؟ ښه زموږ درس کوم ځای کې و میرویسه؟ فایل مې کامل ختم کړی، ښه نن مې دې نه شروع کوو ښه. او ما تاته ویلي دي چې اکسل کې به انشاءالله سټپ بای سټپ کار کوو، انشاءالله پر منت کې دا مکمل ختمیږي. او بل هغه ښه زه راځم اول کاپي یا پیسټ دا څه معنا لري؟ دلته زه لیکم فرضي مثال لیکم چې خان جمله مې ولیکله، زه راځم دې باندې کلیک کوم او دې وخت کې وهمه ډایرکټ کاپي، دې وخت کې دې کې په ورډ او اکسل کې فرق دا چې دې کې سلیکشن نه کېږي. ښه دې کې به ډایرکټ نه سلیکشن باندې کېږي، دې کې ډایرکټ دې باندې کلیک دې کې کنه اټومیټیکلی کاپي شو ګوره کاپي کېږي. دې هغه شان دي کارېږي چې موږ به اول سلیکټ کول. اوس یې کوم ځای کې کاپي کړي؟ دې ځای کې کاپي کوم او پیسټ ونیسه کاپي به شي، کاپي شو آفرین. اوس ته چې دا ته خوښي استاد کنه دا کم لاین چې دی دا ته به د خوښي دلته ډبل کلیک کړه اخوښ ته یو ساده داسې کټ کوم دی باندې کلیک کوه راشه کټ ووهه کوم ځای کې کټ کې دلته پیسټ کوم پیسټ ووهه پیسټ به شي. مشکل شته نشته. د دې لپاره شارټکټ طریقه هم شته، لکه فرض مثال موږ پخوا ویلو کنه چې ما داسې ویلو چې شارټکټ فار کاپي، شارټکټ فار کاپي دلته شته دی چې کنټرول پلس شي سی دی. لکه فرض مثال دا دی کله ما ځکه لیکم کنټرول سی ور کاپي شو، دلته وسره کوم د پیسټ لپاره شارټکټ څه شي دی؟ کنټرول وی پیسټ شو پیسټ شو. اوس دا خانه تاوی کی دلته ډبل کلیک کا دا به اخوش خدای لپاره شارټکټ لیکم چې شارټکټ فار پیسټ، شارټکټ فار پیسټ موږ څه شي دی دلته ورته ولیکم کنټرول پلس وی. خاخنه شارټکټ پاتې شو کټ لپاره دې باندې کلیک کوم او دې وخت کې هم کنټرول ایکس او مې وهل دلته راځم لیکم کنټرول وی پیسټ څه شو. دلته زه لیکم چې شارټکټ فار کټ کنټرول پلس وی، ها کنټرول پلس ایکس، کنټرول پلس ایکس موږ سره شي د کټ لپاره شارټکټ دی. دا ټول یې شو لکه مشکل شته نشته. نن راځو دا ټول ډیلیټ کوو. ښه راځو د کلیپ بورډ څه معنا لري؟ دلته زه راځم دلته زه لیکم چې نیم، دلته لیکم فادر نیم او دلته زه لیکم فرض مثال سیلری ولیکل څه شو. زه راځم نیم لیکم یا فرض مثال جان لیکم، اوس ګوره ما جان ولیکل کنه دلته راځم ګوره د نومونه خپل لیکل کېږي ګوره ښه چې استاد دا ولې ولیکل شو دا د لنډه طریقه د نبی زخیم څه شو نن هغه دغه راځي محترمین دلته زه لیکم چې فرض مثال ماما سیده نن لږ ناوخته شو، نن به لږ کم درس وایو او انشاءالله چې خلک لاړه بیا به ګپ لګو. سیلري د فرض مثال دا ماته سبا راځي چې استاد ماته دا وښایه سیده دا ډایرکټ نومونه تاسو څنګه کوم ځای دی راوسته دا به انشاءالله په سباني لیکچر کې وښیم. نن لیکچر کې کېده خو بس بد وخت نه چې خلک راځي. خدا ال سلیکوما دې ته ورکوم بارډرز ورکوم څه شي ورکوم بارډرز لازم دلته او دلته چې کله راغلم دې ته ورکوم ګوره آل بارډر دې ځای ورکول کېږي. ښه لیکم چې آل بارډر مې ورکړي ټولو ته آفرین. اوس لازم دا اول سلیکوما او دې وخت کې وهم چې شی وهم اوه یو شی پاتې دی د دې نه مخکې چې دا کلیپ بورډ وم دا شی پاتې دا ووایو دا معنا لري. دلته چې جمله لیکم فرض مثال خان او دې ته زه ورکوم فرض مثال داسې ډیزاین ورته ورکوم داسې دا مې تاسو په ورډ کې ویلي خو خیر داسې ډیزاین ورته ورکوم او دلته مې لیکم فرض مثال خان ته چې استاده دې خان چې ما کوم ډیزاین ورکړی دی دغه ډیزاین دې ته هم ورکا لکه پوهنتون کې تا ته وایي ویره دا منوګراف لیکلی دی خو دا په بهیراج کې ولیکه دا تا چې کومه لیکنه کړې ده دا بله لیکه دا بهیراج کې ماته ولیکه فرض مثال دا اوس بهیراج لیکنه ده او دا عادي لیکنه ده او ته غواړې دا ټول منوګراف دی بهیراج ته بدل کړي نو ته څنګه چل کوې ته دا بیا سنه لیکي نه سن نه مه لیکه راشه دا سلیک کا داسې او دې وخت کې څه شو دا سلیک داسې سلیک اوهو دا سلیک او دې وخت کې ډایرکټ فارورډ پرنټر ووهه او په دې باندې راکاږه دې باندې وګوره د هغې شکل دې واغسته که وانغسته په دې باندې کلیک کړه ټولو باندې کلیک کړه داسې کلیک کړه او دې وخت کې ده ووهه سوري دا مې غلطي وکړه که نه
شوف هذا خير روانه کوي د دې باندې کلیک کوم دې باندې کلیک کړئ سي سوري دې باندې کلیک کوم او دا پرنټر هم په ټول باندې راکاږم ګورخه ټول هغه ته بدل کنه دې ته ویل کېږي چې دغه طریقه ها دې نه بدل دغه حکم چې سره ټول ته هر څه لپاره طریقه شته دی ها ها سوري ها دا ټول د سیو نیول کنه چې ټول ته بارډر یې ختمې کا ګوره ها نو بارډر د ختمې کې کنه اوس د سره دینه سر ته دینه بارډر والا ها اوس ته ولیکه بارډرز صحیح شو کنه خاطر اعظم دا کلیپ بورډ مو وایو سیدا دا کلیپ بورډ وایو چې دا مسله حل شي دا اول ال کلیر کې چې کلیر دی دا به سیف کړه سره دا به هی کاپی سیف شو بیا به د کلیک کې او به دا به کاپی او بیا په دې باندې کلیک کې او به هیڅ شي کاپی او دی وال کنه او دی وال اوس دا هر څه ډیر ښه دا ماشي شو ښه او وال کنه اوس دا هر څه ال سلیکوم دا ټول ډیټ کوم ډیټ مې کنه اته دا بارډر یې هم خو کوم دا دې کوم نو بارډرز اخه مې کنه اوس زه غواړم چې تا ته بوس وای کنه چې تا کوم شپ جوړ کړو دا غلط دی ما ته اول پلان نوم راواله دا پلان نوم دی راغله دلته بیا کلیک بیا د خپل نوم راواله خپل نوم راغله او بیا د سیلری راواله سیلری برش زم ندام غلط دی دا کلیک ما ته بوس وای دا تا دا کوم د فارمټ چې جوړ کړ دا فارمټ غلط دی خاطر شو کوم څه کار دا فارمټ دی غلط جوړ کړ څه کارو کا اول د سیلری راواله اول سیلری می راوسته بیا د پلان نوم راواله د تکلیک بیا د پلان نوم راواله بیا خپل نوم راواله دا کلیپ بورډ موږ دې لپاره یوز کوو چې تیار دلته صف کېږي دې نه ډیلیټ کېږي به دې کې تیار صف وي نو که تا نه بوس په کومه طریقه باندې وغواړي ما هغه طریقه باندې راوله اوله کې ګوره چې موږ جوړ کړی و که نه موږ اوله کې خپل نوم لیکلی و بیا هم د پلان نوم لیکلی بیا هم سیلري لیکلي وه تا ته بوس وي دا فارمټ دی غلط دی تا اول داسې کار وکړه چې اول د سیلري راوله بیا د فاده نه بیا خپل نوم راوله ته به هغه دا کار چې کې نو څنګه چلو کړه کلیپ بورډ کې اول سره سیف کړه چې سیف ته بیا ستا په لاس کې شو چې کوم اول راولي کوم اخر راولي څومره ښه استعمال لري دا د کلیپ بورډ موږ سره چې ده لکه دنده ده والسلام